الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکات، چې تاسو لمونځ قائموي او زکات ادا کوئ. په قرآن کې چې هر ځای الله پاک تذکره کړې ده د لمانځه سره زکات، نماز زکات، نماز زکات، هر ځای کې څومره اهمیت چې د لمانځه دی تغومره اهمیت د زکات دی. خو افسوس دا دی چې زموږ معاشره او بلکې اکثره مسلمانان لمونځ خو پابندي سره کوي، خو زکات په باره کې ډیر غفلت، زکات کې ډیر زیات غفلت کوي. د په دغه وجه دا څنګه چې لمونځ فرض عین دی داسې زکات هم فرض عین دی، هغه هم دومره ضروری دی. یو آیت کې الله رب العزت فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. و هغه خلک چې هغه سونا او چاندي جمع کوي، خزانه جمع کوي، ولا ينفقونها في سبيل الله، بیا هغه د الله په لار کې نه خرڅي، فبشرهم بعذاب الیم، دغه خلکو ته ډیر دردناک عذاب خوشخبری ورکړي خلکو ته. علماء لیکلي دي، مفسرین لیکلي دي چې په دغه ځای کې فی سبیل الله په باره کې د دې آیت څخه د زکات مراد دی، چې زکات څوک نه ادا کوي هغه ته د عذاب خوشخبری ورکړي. نو زکات نه ورکول باندې ډیر دردناک عذاب دغه دی. او یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای د قیامت په ورځ کوم سړی چې د زکات مال یعنی زکات نه ورکي، د مال زکات نه ورکي، دغه سړی په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي وای د قیامت په ورځ به دغه د مال څخه یو مار جوړ شي، یو مار به جوړ کی، هغه مار به وای د مار به په سر باندې پک وي بالکل، او د سترګو باندې به تور ټکی وي، نقطې به وي. دغه مار به وای د په غاړه کې ور واچول شي، د توک په شان باندې د په غاړه کې به ور وپیچل شي، او دغه مار به وای بیا د په د باندې چې راو پیچل شي، دغه جبړې چې کوم ورته وای دغه زامي چې د شونی قبضه وکړي، او دا ورته وای چې زستا هغه مال او خزانه یې متاچ به جمع کول. او علماء لیکلي دي چې دا پک په دې وجه چې دا ډیر زیرله مار چې کم دی هغه سر وشتانې ګرد وش کیږي، لکه دا نن سبا د کینسر چې کوم انجکشن لګیږي نو هغه د وجه د بدن ټول وشتان چې دا ولاړ شي. نو د مار د زیرله مار علامت دا دی چې دا سر پک وي، د ډیر زیرله په وجه باندې، د زارو په وجه باندې. نو په دغه وجه دا به بیا د عذاب ورکی دا مار چې د زکات یې نه ادا کړی، دومره خطرناکه فیصله. بیا په دغه آیت تحت چې دی نو د دې په باره کې راځي چې کوم ټیم نبی علیہ السلام وفات شو، د وفات بعد یو ګروه یو جماعت داسې و چې هغه د زکات انکار وکړي چې موږ زکات نه ورکو، چونکې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه و، دغه خلافت و، دغه خلکو چې انکار وکړي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې سره د جهاد اعلان دی، څوک چې زکات نه ورکړي دغه سره به موږ قتال کوو، جهاد به ورسره کوو. صحابه رضی الله اجمعین ګد را جمع شو، په دې باندې میټینګ وشو چې اوس فلحال زموږ حالات چې دی هغه ډېر کمزوري دي، نو دا ته په دې باندې د قتال اعلان مه کوه فلحال. ابوبکر رضی الله عنه دومره ایمان والا و، هغه ورته سوال نشي پیدا کېدی کم سړی چې د نبی علیه السلام په زمانه کې اوش ورکوي او د هغه سره هغه رسۍ ورکوله، اوس که ماته اوش راکوي خو رسۍ نه راکوي، زه بیا هم جهاد ورسره کوم، زه به د دې سره جهاد کوم، خامخا به دوی سره موږ قتال کوو. کم سړی چې د جهاد منکر د زکات نه ورکوي د هغه سره جنګ کوو. صحابه سمجاو کوي خو د اعلان چونکې خلیفه او بس د فیصله وکړه. بیا چې کوم ټیم جنګ ورسره دغه شو ګرد خلک برته په سمه لار رالو. عمر رضی الله عنه بعد کې بیا ویل چې د ابوبکر رضی الله عنه ته څومره الله بصیرت ورکړی دی، زما ډېر وخت بعد په سمجھ کې رالی د فیصله چې هغه ډېره قیمتي فیصله و. نو په دغه وجه ابوبکر رضی الله عنه خو ګوره نن سبا څومره خلک زکات نه ورکوي. ابوبکر رضی الله عنه د هغو سره د جهاد اعلان کړی دی، د لمونځ او د زکاتو یې فرق نشته، چې هر سړی څوک چا انکار وکړي د هغه سره جهاد دی. نو دومره اهمیت یې دی چې هغه عمر رضی الله عنه ورته وویل چې هغه کلمه وایي، مسلمانان دي او نور دغه ورته ویل نه سوال نشي پیدا کېدی. اخر فیصله هغه وه، بیا ګرد خلکو بیا زکات هم شروع کړي. او بل چې کوم خلک دا زکات په باره کې خلک ډیر په دغه کې دي، اوس په زکات کې په 1 लाख روپۍ باندې 2500 روپۍ 2500 روپۍ چې دی هغه به ته ورکوې زکات. اوس په ظاهر خلک زموږ دغه کومه د بعضې خلک چې دی دا ډېر تعلیم چې وکړي د هغو ذهن دا ورته وایي چې په 2 لکه باندې 2500 روپۍ در څه ولاړې نو
97500 روپۍ پاتې شوې دا خو کمې شوې او په قرآن کې الله رب فرمایي چې په زکات او په صدقه سره مال بڑاویږي او په سود سره مال کمیږي نبی علیہ السلام هم دا وایي قرآن پاک هم دا تعلیمات دي چې په زکات سره مال زیاتېږي د زکات معنا دغه د زکات وایي هغه ته بڑاو شي او په سود باندې چې دی مال کمیږي اوس په ظاهر زما استاد زین زما استاد چې کوم عقل دی هغه دا فیصله کوي چې په 1 لک باندې ما زکات ورکړي 2.5 ولاړې نو 9.5 پاتې شوې 97500 روپۍ پاتې شوې نو دا خو قرآن وایي چې زیاتېږي په دې سره او دلته 2.5 کمې شوې یعنی په سمجھ کې دا خبر نه راځي په دغه وجه خو وایي چې تاسو د خبر په مقابله کې خپل عقل مچلوي تعالی رضوان فرمایي وای څوک چې په عقل باندې چلیږي دا گمراه شو کار څومره غټ عالمي چې په عقل باندې فیصله کوي نو په عقل خدا وایي چې هغه 2.5 کمې شوې او په سود کې څنګه دی په 1 لک باندې بینک والا چې دی هغه مختلفه قسم اکاونټونه دي نه په اکاونټ کې څو چاته 3000 په لک باندې ورکی چاته 2500 ورکی چاته 2000 ورکی مختلفه دغه دي عقل دا وایي چې په سود کې خدا دی چې په 1 لک ماته 2000 روپۍ راکړي نو دا خو زیات شوې او الته 2.5 کمې شوې او د قرآن پاک تعلیمات د حدیث تعلیمات دا دي چې په زکات سره مال بڑاویږي او په سود سره مال کمیږي حالانکه دلته ظاهر نقشه خو چپه ده عقل هم دغه وایي سړی عقل ته وګوري دغه یو اسانه مثال علما ورکړی دی چې په سمجھ کې راشي دا شیخ په سمجھ کې نه راځي ولې د لک څخه 2.5 کمې شوې 97500 شوې او دلته په لک باندې 2000 زیات شوې 1,02,000 شوې عقل یې نه مني دا خبره او د دې خبرې منلو لپاره علما یو مثال ورکړی علما وایي یو په دنیا کې د زموږ په ماحول کې یو سپیان دي دا سپیو سپیان دا او یو پسونه دي بزی او میږي او دادي اوس دا سپیان او سپی چې کوم دي دغه ترتیب دادي د پیدائش دغه ترتیب دادي یو سپی چې دا هغه په وخت باندې شپږ اته سلور خنو خامخا بچیان پیدا کوي که نه پیدا کوي لیکن دا څنګه د دې غوښه ورسه حرام دي دا او دلته پسه چې دی بزه چې د ډیر کوشش وکړي 2 یا 3 یعنی سپی چې دی هغه ته پیدا کوي زیات پیدا کوي او پسونه چې دی هغه کم پیدا کوي بزی او میږي اوس تاسو په دنیا کې ورته ګوري چې هغه حرام دی او دغه حلال دی په حلال کې برکت دی په حرام کې برکت نشته اوس تاسو ماته یو سړی د خالی ماته راوشي چې یو ځای د 200 سپیانو رمل دي یو ځای هم نشته یو چا نه دلدلې ولې په کې برکت نشته د قرآن فیصله ده هغه نه زیاتېږي یو ځای 200 سپی په یو ځای چا نه دلدلې رمې نشته دومره زیات نشته ولې په کې برکت نشته او پسونه چې دي 2 پیدا کوي د حالانکه په کال کې لیکن بیا خالی په پاکستان کې څومره پسونه حلالېږي زموږ په پاکستان کې څومره کسابي دي په لکاو باندې خالی د ورځې روزانه حلالېږي او بیا چې حج ته خلک ولاړ شي په حج کې هر حاجي دپاره ضروري دی چې هغه پسه حلالوي دا به شکر دغه چورته وایي دا چې نور اسلامي ملکونه راواخه افغانستان نور څومره اسلامي ملکونه دي 54 څو ملکونه دي دا ټولو کې پسونه حلالېږي او په اختر په غټ اختر کې قرباني راځي په قرباني کې صاحب نصاب سړی چې دی هغه قرباني کې پسه حلالوي اوس پیدا کېږي 2 او قرباني څومره ډېر زیات ورکوي څومره ډېر ذبح کېږي په پاکستان او په اسلامي ممالکو په مختلفه دغه کې لیکن داسې پسونه ما لیدلي چې 500 سو رمه ما لیدلي حالانکه 2 پیدا کېږي او د ورځې په لکاو ختمېږي لیکن برکت دومره بخښي دي چونکې حلال دی الله برکت پکې شي د قرآن فیصله ده هغه دومره زیات رمی دي په هر کلی ته په سارات جوړار شي په سواو په زراو رمی چې ته خپل ووینه نو په دغه وجه علما وایي چې دغه عقل چې د عقل پرېږده د قرآن او د حدیث په مقابله کې عقل مې استعمالوه د وخت عقلمند خلکو چې د قرآن او حدیث په مخ کې په مقابله کې خپل عقل جنګولې دی هغه الله پاک گمراه کړی دي هغه په سمجھ کې دا شی نه راځي نو په دغه وجه باندې په زکات سره مال بڑاویږي او په سود سره مال کمیږي او بل سود چې دی دا د الله سره اعلان جنگ دی بالکل یعنی د ادنا سود معمولی سود چې دی دا دومره سخت ګناه ده لکه یو سړی چې د خپل مور سره نعوذ بالله زنا کوي حدیث الفاظ دي ما خبره نه ده د مور سره زنا کول څوک برداشت نن سبا نو سود کول چې دی هغه دومره غټه ګناه ده د ادنا ګناه ده صرف معمولی ګناه د سود غټي ګناه خو نور بسته دومره خطرناک شي نو په دغه وجه موږ د خپل زکات یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمای حسنوا اموالکم بالزکات ته خپل د مالو حفاظت چې دی هغه د زکات په ذریعہ سره وکړي یعنی تاسو زکات ورکوئ تاسو مال به محفوظ وي بیا د غلو سبب محفوظ وي د وور سبب محفوظ وي د هلاکت سبب محفوظ وي نبی علیہ السلام موږ ته دا یو فلسفه راشي او ترتیب راشي چې تاسو د خپل مال زکات دی حفاظت چې دی هغه تاسو په زکات باندې وکړي او بل حدیث چې ما ذکر کړي
ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات وای مال چې دی هغه نه په وچه باندې او نه په سمندر کې هلاکیږي صرف هغه وجه هلاکیږي چې تا زکات را وګرځوي زکات نه کوي ور زکات چې نه کوي ورستا مال چې دی بیا زی ډېر پیسې به درته راځي خو زکات نه ورکوي یو خدای دی نفقه حرام شوه دویمه خبر دا اوس ستا د مال حفاظت ډېر مشکله دی نن سبا چې پریشانیانې جوړې دي دا ماړه خلک چې پریشان دي دغه وجه دا چې د مال حفاظت یې نشته ډېرې پیسې ورسره چې روانې څوک یې وویلې یا دغه یې ځینې واخلي یا دی اغوا کې بیا ټلیفون ورته راوړي 100 کروړه روپۍ راوړو بیا زموږ تاسې وینو هر وخت خبرونه اورو میډیا ټول هر څه بیانوي نو په دې باندې موږ د خپل مال حفاظت چې دی نبي اسلام وایي تاسې په زکات په ذریعه سره وکړي او بل حدیث کې نبی اسلام فرمایي الزکات قنطرة الاسلام دا د اسلام پل دی پل د یو څو تابعین هغه ته ویل کېږي چې صحابه رضی الله اجمعین یې د ایمان په حالت کې لیدلی صحابي لیدلی او د ایمان په حالت کې ته مرګ راغلی او صحابي به هغه ته ویل کېږي چې هغه نبی علیه السلام د ایمان په حالت کې لیدلی او د ایمان په حالت کې ته مرګ راغلی یا د نبی علیه السلام وخت د ایمان په حالت کې ځان دپاره حاصل کړی دغه صحابي وایي او تابعي به هغه ته وایي چې صحابي لیدلی نو څو صحابه رالو یو صحابي ملاقات ته رالو هغه صحابي ته ورته وویل صحابي سره ناستې مجلس کوي اخر هغه صحابي رضی الله اجمعین ورته وویل چې دلته زما یو همسایه دی د هغه ورور وفات شوی دی د هغه تعزیت ته به ورشو پتا ته به ورشو نو هغه ورته ډېره ښه خبره ده چې ورلو د هغه سړي هغه ورور چې کوم هغه ډېر زیات ژړل ډېر زار او کتار یې ژړل ډېر پریشان و دوی تسلي ورکړه چې مرګ خو حق دی دا خو ګرد خلک ته راځي ته ولې دومره پریشان یې موږ به هم ځو ته به هم ځې ستا پلار دا ګرد خاندان هغه دی روان دی وایي ته ولې په دې باندې بېصبري کوې هغه ورته ویل زه په دې نه ژاړم چې زما ورور مړ شو زه په دې ژاړم زما د ورور د قبر په عذاب کې دي زه په هغه عذاب باندې پریشان یم هغه صحابي ورته ویل چې تا ته الله پاک دا الهام وکړي تا ته دا څنګه معلومه شو چې تا ورور په عذاب دی بیا هغه خپله واقع ورته بیان کړه هغه ورته ویل کوم ټیم چې زموږ ورور ماشوم شخ کړي خلک ګرده ولاړو زه لږ ورته ودرېدم وایي د قبر څخه دا اواز رالی زما ورور وایي دا چغه وکړه چې ټوله خلک ولاړو زه یې یوازې پرېښولم او زه په عذاب باندې مبتلا شوم عذاب شروع شو زما لمونځ او روزې څه شوې هغه ما ولې نشي بچاولی زه په عذاب کې مبتلا یم ډول زما د ورور د محبت د جذبې بس ما برته کار شروع کړي قبر مې برته وکنی او د قبر سمې قبر چې مې ښکاره کړي دته چې مو کتل دی د اور په لمبو کې دی بالکل شاوخوا اور په غاړه باندې په بدن باندې اور لګیا دی وزه د ورور د جذبې په وجه باندې لاس مې وروغورځوي لاس مې چې دا اور ځین راکش کړم زما دا ګوتې لاس وایي ګرده وسوځل شو هغه صحابي وایي موږ د لاس وکتې هغه ګرده سوځلی و بس وایي بیا وبېرېدم برته مې قبر پټ کړي نو اوس زه په دې باندې وژاړم چې زما ورور په عذاب باندې دی هغه عذاب د وجې پریشان یم مرګ خو حق دی زه یې منمه د مرګ انکار زه نه کوم نو بیا دوی پوښتنه ځینې وکړه چې تا ورور کوم عمل کوي کومه ګناه یې کوله چې دومره په تکلیف دی هغه ویل لمونځ یې هم کوئ روژه یې هم نیوله خو صرف د خپل مال زکات یې نه ورکوي د زکات نه ورکولو په وجه باندې په قبر کې عذاب دی دا چشمدید واقع د چا هغو لیدلې ده نو په دغه وجه باندې موږ د خپل مال چې کوم صاحب نصاب خلک دي او مثلا زه درښیم چې زکات په چا باندې واجب دی نو هغه خلک باید چې زکات ورکړي که زنانې دي که سړي دي که هر څوک هغه د خپل مال زکات باید چې ادا کړي ونه ډېر سخت پریشانیان سره به مخامخ د ډېرې پریشانۍ سره بیا مخامخ بیا هغه پریشاني داسې ده چې هغه نه غټه عهده ته خلاصوی سي نه هلته سپارش چلېږي چې ډېرې پیسې به ورکړي لکه نن سبا چې زموږ قانون ترتیب دی هلته بیا دا شیان نشته نه ډېر غټ شناخت چلېږي نه خلک چلېږي هلته بیا صرف د الله بادشاهي ده هغه شهنشاه دی هغه فیصله کوي د هغه په مقابله کې بیا نبیان هم بیا خاموش ټول نو په دغه وجه هر سړی د خپل مال چې دی هغه زکات ورکړي بیا خاص کر نه سبا په دا روزه کې خلک چې دی هغه زکاتونه ورکوي نو هر سړی کوشش وکړي د خپل مال زکات هغه ادا کړي